جی څنګه تاسو ته پته ده چې د مرکزي حکومت او د صوبايي حکومت لخوا بجټ هم راغلی دی او دغه بجټ کې موږ وینو چې د خسارې سره مخ دي او دلته کې د وینم احتجاج روان دی د کوم ټوریزم اپریټرز دي هغوی احتجاجونه کوي د دوی هم د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د ریلیف میلاو شي دوی ته نقصانونه شوي دي. زما نوم بنیامین دی او زه د مردان ډویژن د خېبر یونین ټریول ټورز اپریټر اینډ اورسیز امپلایمنټ پروموټر صدر یم او سلور میاشتې زموږ لاک ډاون وشو زموږ حکومت چا تپوس نه کوو صرف دا وایي چې ماسک واچو سینیټایزر په بجټ کې زموږ دپاره یوې روپۍ موږ ته ریلیف را نه کوو موږ هغې ته یاد نیو خو دې نه دا هم زر هیر شي چې ایک صرف دا ریمیټنسز زموږ په وجه باندې بیروني ملک نه راځي او دې ته میلاویږي زموږ څومره په پاکستان کې طبقې دي څومره محکمې دي زموږ نه باندې موږ په دویم نمبر باندې سیوا ټکس ورکول والا او دې زموږ څه خیالونه ساتلو زموږ بیلې موږ پسې مکه شانت راځي په بندو شټرو بندو دروازو باندې زموږ د ټلیفون بیلې موږ پسې راځي چې هغه استعمالېږي نه زموږ کرایې دي موږ مالکان تنګي موږ نه کرایې غواړي دا کرایه موږ د کم ځای نه ورکوو موږ دا دغه مطالبه ده چې دوی فوراً د سعودي کونسلیټ سره د سعودي عرب مذهبي امور سره رابطه وکړي چې کومې د عمرې په باره کې داخلي دلته شوي هغه پیسې موږ سعودي عرب ته لیږلي دي چې پیلپور هغه پیسې د کیش په صورت کې واپس کړي شي او موږ له دې راکړي شي چې کوم د الله د کور د تلو میلمانه وو هغوی خو لا نه ړل چې موږ له فوراً هغه پیسې واپس ورکړو ځکه هغوی موږ پسې بار بار راځي موږ سره جرګې کوي چې دا پیسې خو موږ د حج عمرې په مد کې تاسو له درکړې وې زمونږ دا څونه ټریول ایجنټس چې دي چې څنګه لاکډاون شروع شوی دی د هغه وخت نه راواله تر دې وخته پورې دا بېروزګاره دي هغه خلک چې کوم ټکس پیر خلک وو د هغې نه یې فقیران جوړ کړه زه افسوس کوم د حکومت په پالیسۍ باندې چې دوی په اربونو روپۍ باندې سبسیډي ورکوي چینو له نو د چینو هغه مالدار خلکو له سبسیډي په اربونو روپۍ ورکوي نو دا غریبانان چې دی کم فقیران کړل نو دوی له خو دا کرایانو سبسیډي ورکول پکار دي ډېر د افسوس خبره ده او حکومت خو دغسې حل دی خو زه دلته موجوده د پنجاب ریجمنټ سنټر کمانډنټ ته اپیل کوم چې زیاتتر ټریول ایجنټس چې کوم دي هغه زموږ سره په پی آر سی مارکیټونو کې دي نو کم از کم دی خو د لا کرایانې معاف کړي چې لکه دې ته لږ ډېر ریلیف میلاو شي اپریټرز دي هغوی ستونزې تاسو واورېدلې خو د دې ترڅنګ زه به دا خبره هم وکړم چې د پاکستان حکومت چې کوم بجټ پیش کړی دی په هغې کې د حکومت دا وینا ده چې 3000 ارب روپۍ دا بجټ چې دی نو دا خسارې سره مخ دی او د دې ترڅنګ د کرونا وبا له امله کوم چې په نړیواله کچه کوم نقصانونه شوي دي هم دغه شانتې په پاکستان کې هم اقتصاد چې دی نو هغه په غټه کچه اغېزمن شوي دی ډیو ریډیو سره اوسئ د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې ډېره مننه